أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب الاستعلاء والإطباق نمبر إن شاء الله تعالى المقدمة الجزرية شير نمبر 46 45 أو 46 وايو. بسم الله الرحمن الرحيم وحرف الاستعلاء فخم واخصصا لإطباق أقوى نحو قال والعصا وبين الإطباق من أحط مع بسط والخلف بنخلقكم وقع. وحرف الاستعلاء او حرف استعلاء فخم پر وایا وخصوصا او ضرور خاص کړئ لطباق حرف اطباق لره په تفخیم سره اقوا ځکه چې دا زیات قوي دی نحو لکه مثال په تور باندې قال والعصا او العصا وبين الاطباق او ظاهر کړئ صفت اطباق لره من احط فأحط کی مع سرد بسط والخلف خلف ته اختلاف بنخلقكم وقع فنخلقكم کی واقع شوه ده او اختلاف نخلقكم کی واقع شوه ده. وحرف الاستعلاء استعلاء اصل کې د صفت نوم ده د دیو جنا حمزه قطعی دلته کې دا حمزه چې کوم نو دا حمزه قطعی ده لیکن د نقل حرکت د قاعده تحت دا حمزه د حرکت حرف اصلي لام ته منتقل شو لاستعلاء جوړ شو. حروف مستعلیه زمو سره و حروف تی خص ذات انقذ د اغه مجموعه ده او امام جزری رحمه الله دلته کې فرمایي چې فخم دا به پور وای کدا د هر په منځ کې کې په اخر کې کې په اول کې کې ساکن یو کې متحرک په هر حال کې دا پور لوستل پکار دي. لکه مثال په تور باندې خالدون صادقین الضالین الغارمین الطائفه قائما الظالمین وغیرہ. وخصوصا بیا ذکر شوی دی پر فخم پس بیا وخصوصا ذکر شوی دی دا اصل کې د امر صيغه ده او داسې لیکه داسې ده په اصل کې و اخصصا د امر صيغه ده لیکن کله چې نونی خفیفه دا ما قبل تری مفتوح وي د نونی خفیفه ما قبل مفتوح وي نو د وقف په حالت کې په الف سره بدلول هم جایز وي څنګه چې دو زبر په الف سره بدلول جایز دي. د ضرور دا معنا د نون ساکن د وجنه وشوه د نون ضرور دا معنا په وخصوصا کې د نون ساکن د وجنه وشوه چې ضرور خاص کړي تاسو لطباق حرف اطباق لره په تفخیم سره. بیا پس فرمایي چې نحو اقوا ځکه چې دا زیات قوي دی ځکه چې دا صفت اطباق زیات قوي دی او دا حروف مستعلیه په دې کې بیا سلور حروف دي صاد ضاد طا او ظا نو په دې کې بیا په تخصیص امام جزری رحمه الله فرمایي دا ډېر زیات قوي دي اسنه چې په دې کې چاته تاسو به احتیاطي وکړئ او دا نه باریک ادا نشي په دې کې چاته انفتاح ونشي. او بیا ته موږ ته مثال نقل کړی قال ولا عصا نو قال بیا د غیر مطبقه او عصا د صفت مطبقه مثال موږ ته نقل کړی په دې ځای کې نو دا سې دی احتیاط کول پکار دی. مطلب دا چې حرف استعلاء او حرف اطباق دا په هر ځای کې چې کا ور دې د پر لوستلو اهتمام کول پکار دی لکه چې په دې کې دا صفت ادا نشي صحیح طریقې سره نو بیا د حرف اصلیت ختميږي بیا او دا په بل حرف سره بدلیږي لکه صاد په سین سره بدلیږي عشان دي کې طا چې کوم د پتا سره بدلیدو خطر کېدی شي. وبين الاطباق من احط مع او ظاهر کړي صفت اطباق لره په احط کې. اوس امام جزری رحمه الله دلته کې بل طرف ته زمونږ توجه راګرځي چې صفت حرف مطبقه چې کړه د حرف منفتحه سره یو ځای راشي بیا به کوشش کوي چې په حرف مطبقه کې اطباق صفت ته قائم وساتي اسنه چې د ادغام د وجنه د یو ځای دراتلو د وجنه چې په یو ځای باندې دوه حروف راغلي دي چې هم پکې انفتاح موجود دی په یو حرف کې په بل کې اطباق موجود دی د هغه د اثر د وجنه چاته په حرف مطبقه کې د صفت اطباق چې کوم دا ختم نشي په صفت انفتاح کې بدل نشي نو په دې کې امام جزری رحمه الله دا یو څو مثالونه موږ ته نقل کړلي. من احط
یعنی من چې کوم نه دا په معنی د فی دی، دا په معنی د فی دی دلته کې استعمال شوی. مطلب دا په احطو کې احتیاط کوئ چې چاته طوا په تا باندې بدل نشي، طوا په تا باندې بدل نشي، بلکې په داسې طریقه باندې دا ادا کوي چې طوا هم صحیح ادا شي، د خپل مخرج نه اطباق پکې باقي پاتې شي، او تا هم ادا شي، او تا هم ادا شي. احطو جواباره تعلق سره اړم کې چې اطباق پکې پیدا شي، او بل طرف ته تا هم ادا کې، بل طرف ته تا هم ادا کې چې طوا په تا کې دغه ونشي، مماثلت پیدا نشي. دا شان کې د بسط کې بیا چې کوم نه دا مثال دی چې طوا په تا کې دغه نشي، مماثلت پیدا نشي، اطباق پکې ختم نشي. والخلف بنخلقكم وقع، او بیا اختلاف د علماء په منځ کې په بنخلقكم کې واقع شوی دی. بعض علماء فرمایي چې قاف مستعلیه حرف ته په کاف منفتحه حرف کې چې کوم نه ادغام نه کیږي، او بعض علماء چې کوم نه د قائل چې په دې کې ادغام کیږي، بعض وایي چې په دې کې ادغام ناقص دی، بعض وایي چې نه په دې کې ادغام تام دی. علامه مکی رحمه الله دغه چې سونه متبعین مذهب دي هغه د ادغام ناقص قائل دي. هغه نه علاوه امام دانی رحمه الله او دا غیر جماعت دا رائے ده چې په دې کې ادغامي کامل یا ادغامي تام دی. هغه چې په دې کې نخلقکم دی، او امام مکی رحمه الله دا فرمایي چې نه نخلقکم په دې کې سنسه د قاف د مستعلیه هغه اثر موجود دی چې په کاف کې کامل ادغام د قاف نه کېږي د صفت استعلا په وجه باندې. والله اعلم. خو چې کوم چا ووایو دواړه ټیک او جایز دي. ترجمه ته وکشي. وحرف الاستعلاء او حرف استعلاء فخم پر وایا وخصوصا او ضرور خاص کړئ لطباق حرف اطباق لره په تفخیم سره اقوا ځکه چې دا زیات قوي دی دا اطباق. نحو لکه مثال په توګه باندې قال والعصا او العصا. وبين الاطباق او ظاهر کړئ صفت اطباق لره من احط فاحط کی مع سرد بسط د بسط. والخلف اختلاف ته خلف بنخلقكم وقع فنخلقكم کې واقع شوی دی.